أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقار چې نورې سم مخاطب راځو نن په بلې ویډیو باندې د بحرونو تقطيع کوو. یوله سیلابونو بحر مې راخسته ده، خو څلور بحرونه مې راخستي د درویش دراني صاحب کتاب نه. د دې تقطيع کوو چې ګورو سیلابونه خو یو برابر دي، یوله سیلابونه دي، خو دا ګورو چېرې د دو بحرونو یو بل کې فرق څه ده. یوه مصره مې راخستې ده، ولې چې دوه بیتونه مصري چې زه رااخلم نو بیا ځای نه وي، نو یوې مصري تقطيع کوو. اول سلیم راز صاحب بیت ته چې وایي چې ویشم خندا بدل ژړا راکوي، دنیا د کوم جرم سزا راکوي. دې رنګ مې بدل کړی ده ځکه چې دا یو رکن، دویم رکن، دریم رکن. ویشم خندا څلور سیلابونه دي، یو رکن. بدل ژړا دا دویم رکن شو. راکوي درې سیلابونه دي، یعنی نیمګړی رکن. مونږ ویلي چې څلور سیلابونه یو سیلاب کم وي نو هغه به نیمګړی رکن وي، نو اخري کې نیمګړی رکن یعنی یوله سیلابونه. اوس ګورو درانه سیلابونه او سپک سیلاب. ویشم لفظ کې دروند او سپک، خندا سپک او دروند سیلاب دا یو رکن شو. بدل با سپک سیلاب، دل دروند سیلاب. ژړا سپک سیلاب، ړا دروند سیلاب دویم رکن شو. راکوي نو را سپک سیلاب، کا سپک سیلاب، وی دروند سیلاب نیمګړی رکن. د دې وزن شو چې اوس ګورو دال اول سیلاب کې خندا، ویشم خندا، بدل ژړا، راکوي. نو اول سیلاب کې سره اتفاق نشته، اول سیلاب کې دروند سیلاب ده خو اتفاق کې نشته، او بیا څلورم سیلاب کې دوه رکنونو سره اتفاق ده. دریم چې کوم ده نیمګړی ده. دریم کې دروند سیلاب راغلی ده خو دا نه شمال کېږي، ولې چې موږ ویلي چې څلورم سیلاب ته به ګورو، څلورم سیلاب سره به اتفاق وي، ولې چې دلته کې څلورم سیلاب کې دروند سیلاب اتفاق ده، نو دلته کې نیمګړی سیلاب کې څلورم کې پکار و. که اول کې بیا وروسته راځو هغه به هم ګورو. نو دی بحر شو چې سین یعنی خج، دغه خج شو یو، او دا هم خج شو، او دلته هسې خج نشته، ولې چې دروند سیلاب ځای چې کوم دغه نشته. دویم بحر چې مونږ ګورو درد دروند سیلاب، می سپک سیلاب، لا سپک سیلاب، سی سپک سیلاب دا یو رکن شو. نه دروند سیلاب، سینې لفظ به ګورو، نه دروند سیلاب ده، سپک او دروند. نا سپک سیلاب، بهر با سپک سیلاب، هر دروند سیلاب. چرتا نو دا اول دروند سیلاب، تا سپک سیلاب، دی سپک سیلاب. نو دا وګوره اتفاق اول کې مونږ ته پته ولګوي، ولې چې بل ځای کې دې کې دروند سیلاب شته ده، نو اول چې کوم هغه ده مونږ ته وښودل چې یاره دروند سیلاب په اول سیلاب کې ده، یعنی خج به خامخا اول دروند سیلاب یعنی اول کې وي. دویم کې وګوره دروند سیلاب ورسره اتفاق لري. دریم کسې نیمګړی ده خو اتفاق ورسره لري، ولې چې خج ځای ده که نه، نو رکن کې خج ځای کې نیمګړی سیلاب کې هم دغه خج ځای راغو، نو دروند سیلاب دلته کې کسې دلته کې ضرورت نه و، ولې دلته خج ځای څلورم کې و هغه نشته، خو دلته ضروري ده چې ته به خامخا رکن ابتدا کې خج راولې. نو دا یو دوه درې سره اتفاق راغو، نو دې ته وایي دا بل بحر شو. نو دا خج اتفاق راو. دا دویم بحر شو
چې یولس سیلابونه وي خو خجونه یې بدل دي ځکه دا بحر جدا ده او دا جدا شو. د بل بحر ګورو، بدشاهي، بد نه سپک سیلاب، شا سپک سیلاب، هی درون سیلاب. ولې چې لفظ ته ګورو، بدشاهي هی کې درون سیلاب ده. لری کې به موږ ګورو چې رقم ځکه ده لا سپک سیلاب ده. نو اول نه مونږ ته پته ولګېده چې درون سیلاب یو ده پکې، نو درون سیلاب خامخا دریم سیلاب کېږي. بلکې به ګورئ درون سیلاب اول لري لفظ کې ری درون ده، هر درون سیلاب، یو درون سیلاب. او دا درون سپک دې سره مونږ کار نشته، خو دې سره به اتفاق لري. دا کسې ده دلته اتفاق یې لرلی، نو دا خج ځای و. صحیح شو. یو غلام کې اول سپک ته به درون، دا دویم رکن شو. لام درون سیلاب ده، دویم چې کوم ده سپک سیلاب دی. ستا درون سیلاب ده. دلته کې هم هغسې وشو کسې دریم سیلاب کې خج ځای وکړه، نو دلته کې خج دریم سیلاب کې و، دلته کې دویم رکن کې هم خج دریم سیلاب کې و. نو دلته به ضروري وي ولې چې خج ځای شته، که نیمګړی وي، خو دلته کې نیمګړی و خو خج ځای نه و، خج ځای څلورم کې و. نو هغه نشته، هغه دلته درانه راځي سپک راځي مسله نه جوړوي. خو دلته دریم سیلاب کې به خج وي، نو خج ځای کې درون سیلاب به ضروري وي. نو دې کې اکثر کې د نیمګړي رکن کې خلک غلطېږي. نو دلته خج ځای موجود ده، نو دا رکن جدا شو چې دی خج په دریم سیلاب ده، دی په څلورم ده، دی په اول سیلاب ده، دی په دریم ده. د بل بیت ته ګورو، دا هم بل هغه ده، بل شعر ده. د دې شعر چې کوم ده اوله مصرع چې کومه ده هغه کې دریم سیلاب کې هم خج بربریږي، دریم کې هغه کې دویم کې هم بربریږي. خو د دویم مصرع ته چې موږ کتل چې دې کې خج په دویم سیلاب بربریږي، مطلب دا چې دا بحر دویم سیلاب ولا ده. دا رحمان بابا د یار شونډې او لب نه هېروم زه، اوس دې کې اول کې هم بربریږي، په نه دویم کې هم بربریږي، دریم کې هم بربریږي. خو دویم مصرع ته چې کله موږ کتو نو دلته ځای نه موږ ته پته ولګېده چې دویم کې خج ده. د لوی نعمت د رب نه هېروم زه. اوس ګوره د لوی دا سپک سیلاب، لوی درون سیلاب، نع سپک سیلاب، مد درون سیلاب. اوس ګورو دلته کې هم درون سیلاب ده، دلته کې هم درون ده. اوس موږ ته لا پته نشته چې خج په کوم ځای کې ده. دال پهله سپک سیلاب، رب درون سیلاب، نه درون سیلاب، هیر کې اول درون سپک سیلاب ده، دا دویم رکن شو. هیرا وم، هیرا را سپک سیلاب، وم درون سیلاب، ز درون سیلاب. نو اول سره دلته کې په دې رکن کې کسې ورسره اتفاق په څلورم سیلاب کې نشته، نو څرګنده شوه چې دویم سیلاب کې درون سیلاب ده. نو دویم او دا نیمګړی کې هم دویم، یعنی مطلب دا چې دلته د اتفاق د خج راغلو، نو دا خج. اوس چې موږ نورې مصرعې جوړو ټول به دغسې. نو دغه بحرونه و چې 11 سیلابونه لري خو خجونه یې بدل دي. نو دا درې بحرونه شو. اول شعر چې کوم سره و دراني صاحب کتاب نه د سلیم راز صاحب و، ویشم خندا بدل جړا راکوي، دنیا د کوم جرم سزا راکوي، چې خج په څلورم سیلاب و. دد مې له سینې نه بهر چرته دی، د خج په اول سیلاب و. ستا د تورو سترګو اثر چرته دی، جهاني صاحب کلام. دریم چې کوم بحر غلو، بدشاهي لري هر یو غلام دستا، نو دا کسې دریم سیلاب کې خج لري. د خسانو په ځای ناستې عام دستا، رحمان بابا. د یار شونډې او لب نه هېروم زه، د لوی نعمت د رب نه هېروم زه، چې دا دویم سیلاب کې خج لري چې دا و.
دا زموږ سره نن ډولونه وو، تقدیم یې وکړه، ملګري به پوه شوي وي. د الله په امان.